السلام علیکم، زه ریحان یم. تاسو ګورئ ټیکنیکل ریحان چینل. ګران ملګرو، نننۍ ویډیو کې درته ډېره مهمه او ارزښتناکه ویډیو درته وړاندې کوم ملګرو. پر همدغه ویډیو کې درته ښایم چې تاسو د ټبلیټ یا سراپ یعنې ګولۍ شربت د دې نوم یا د دې مواد څه ته کار کوي او څه لپاره استعمالیږي. دا تاسو اوس ډېره اسانه کتلی شئ. هېڅ داسې ډاکټر ته ضرورت نشته چې تاسو ورته ووایئ چې دغه ګولۍ څه لپاره کار کوي. تاسو په خپل موبایل کې کتلی شئ چې دا درمل یا دغه شربت یا ګولۍ د څه لپاره کار کوي. دغه سیستم اوس پر موبایل کې هم راوتلی دی. تاسو پر موبایل هم تعقیبولی شئ او کتلی شئ د څه لپاره کار کوي. لکه تاسو اوس کتلی شئ دغه اوموفرازول دا د څه لپاره کار کوي، د څه شي دپاره ده. یعنې زه اوس نه پرې پوهېږم چې دا اوموفرازول د څه لپاره کار کوي. دا زه اوس معلوموم دا د څه لپاره کار کوي. ملګرو، د دې لپاره دغه یو بهترین اپ دی. دغه اپ به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. په سرچ کې ورته ولیکئ پاشتو ډراک ډکشنري. دغه یو ورته ولیکئ. اوس کیدای شي نوی اپډیټ ورته راغلی وي. نوی اپډیټ سره کیدای شي شکل یې بدل شوی وي، خو دویم یا دریم یو دی راډاونلوډ یې کړئ. ملګرو، کله مې چې راډاونلوډ کړو ورباندې کلیک به وکړئ. کله مې چې ورباندې کلیک وکړو نو تاسو ته به یوه صفحه راخلاصه شي. نو ملګرو، دا ډول صفحه به درته راخلاصه شي. دا ډکه میډیکل ډکشنري ده، یعنې طبي ډکشنري ده. ملګرو، دا سرچ کې به تاسو ورته همغه نوم لیکئ چې د څه لپاره، یعنې د ګولۍ یا شربت در سره یې فلاس کې تاسو به ورته د هغه نوم لیکئ. لکه څه ډول، لکه ملګرو دلته تاسو ته لیکلی دی همدغه ډرایمټابول یعنې ټرایمټابول دا د څه لپاره کار کوي، او دا کې اوموفرازول دا د څه لپاره کار کوي. دغه نوم به تاسو ورته لیکئ. زه فرض مثال دغه اوموفرازول ورته لیکم د څه لپاره کار کوي. تاسو به سیده همدغه اپ ته راشئ، دلته به ورته ولیکئ اوموفرازول. سیده ملګرو، او سوري زه غلط شوم. دلته څه لیکلي دي، دلته ورته راځم ایفي او دغه اولنی یو تاسو کتلی شئ اوموفرازول یا ایموفرازول. همدغه ای یا او دا کوم فرق نه کوي. اوموفرازول د څه لپاره کار کوي؟ د معدې درد او د معدې زخم لپاره کار کوي. تاسو خپله کتلی شئ ملګرو، دلته موږ ته څه راولیکل، دغه ځای کې تاسو کتلی شئ د معدې درد او د معدې زخم لپاره کار کوي. بالکل اوموفرازول د معدې درد او د زخم لپاره کار کوي. ملګرو، تاسو دغه کتلی شئ دا ټرایماډول د درد لپاره کار کوي. سیده ملګرو، دا ټرایماډول زه هم ورته لیکم سرچ کې. دغه زه ورته لیکم چې څه لیکلی وو TRAM ټرایماډول. دغه ته موږ ته یې راجح کړو ملګرو. که چېرته یې بیخي زیات راوړل تاسو به سپیل مکمل ورته لیکئ. نو ملګرو، دغه ځای کې تاسو کتلی شئ ټرایمټابول یې موږ ته ولیکو او د څه لپاره کار کوي؟ د شدید دردونو لپاره استعمالیږي. لکه ما چې مخکې درته وویل چې دغه ټرایماډول چې دی دا د دردونو لپاره کار کوي. نو تاسو خپله کتلی شئ دلته لیکل دی د شدید دردونو لپاره استعمالیږي. نو تاسو بیا خپل درمل پېژندلی شئ چې د څه لپاره کار کوي او څه لپاره استعمالیږي. موږ باید وکاروو او که نه کاروو. ډېر داسې کسان شته مازې ګولۍ ورسره وي، بس په خپل سر یې استعمالوي، هغه ورته د ګټ نه تاوان ډېر وکړي. نو تاسو پر همدغه ځای باندې کتلی شئ او دغه اپ باندې تاسو کتلی شئ چې د څه لپاره کار کوي، څنګه دی او څه ته کار کوي. ملګرو، د دې له مخې تاسو خپل دغه سراپ یا ټبلیټ هر څه تاسو پرې استعمالولی شئ ملګرو. نو ملګرو، که ویډیو مو خوښوي وي، ویډیو معلوماتي وي، نو د نور ملګرو سره یې حتما شیر کړئ او در څخه لایک یې هېر نه شي. که سبسکرایب کړی مې نه وي همدغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. ویډیو ته حتما در سره لایک ورکړئ. مننه.